ما ته بل ورځ یو کس رانه تپوس وکړ، ما ته وایي چې مفتي صاحب دا 27وی ترمیم څه شی دی؟ نو ما ورته ووایم په دغې خو به مشران پوهېږي او پوهه کسان به پوهېږي، خو چې څومره ما مطالعه کړی دی او د خپلو علماو نه م واورېدله، نو ما یې زه به په یو مثال باندې پوهېږم، که په هغه مثال باندې پوهېږي نو کیدی شي. ما ووایم د دې ترمیمونو مثال داسې که 27وی دی او که هر یو ترمیم راځي که نه، هغه حکومت چې راوړي نو همیشه دا سوچ کوي یا د چا په خوښه چې دا ترامیم راځي نو د هغې پکې د ټولو نه زیاته پیدا وي. ما دې کې عوام ته څه پیدا نه میلاویږي. ما ورته د دې مثال داسې دی چې یو کسو هغه کور کې بار بار ورته وي تاله واده کوو هلکو، تاله واده کوو، تاله واده کوو. نو کور والا ته پلار یې چونکې سخت مزاج او هغې ته یې غږ نه شو کولی، بل ځای کې چېرته جینۍ سره تعلق و نو خپل مور پلار ته ویلي نه شو، به هر حال هغې به صرف ورته ووې او سهار به ووتل دله به یې رشته کته. یو ځای کې وله جینۍ خوښه کړه، هلته کې کوېدنه ورسې وله وکړه او بیا دته وایي چې تا له پلانکي ځای کې کوېدن وکړه، په پلانکي تاریخ دی واده دی. بس هغه خو پخواني مخکني هلکان چې و نو هغې خو به غږ نه شو کولی. اوس هم ډېر پښتانه داسې دي هلکان هغې غږ نه شي کولی. نو څه پکې داسې چې هغه خپل پلار ته او هغې ته مور ته غږ نه شي کولی، بس هغه وایي چې زه بس خو مور او پلار مې وکړو بس غلی شو. د هغه خپل چې کوم ځای کې چا سره تعلق و جینۍ د هغې اظهار یې اډو نه کوه. هغه جینۍ چې وه کومې سره چې د تعلق و هغه د هغې پلار مړ و، هغه مور یې چې وه نو کونډه وه. نو کله چې هغه واده وشو نو خلکو ورته وی چې ستا راسخر چې کوم دی که نه ګورې دا داسې سړی دی چې دی په هر څه کې د خپله پیدا ګوري. که ته ورته هر قسمه کار وی یا هر څه ورته وی نو د ده به پکې خپله پیدا خامخا وي. الله وروستو به تاله پیدا درکړي خو مخکې پیدا دی خپله حاصلوي. د وی ټیک ده نو دی د دې وجې نه هغه سخر سره ډېر زیات نږدې شو او د ده سره ډېر زیات ګپ شپ شو خپل سخر سره. نو ګپ شپ به لګېده نو یو ورځ ورته دا سخر په ګپ کې وایي چې بچې ستا په زړه باندې څه ارمان شته؟ او ورته وایي بس چې ده دا خبره واورېده نو ده وایي چې یاره دا خو اوس موقع ده، دا خو د سخر ته ویل غواړي. نو وایي چې او که نه زما په زړه باندې یو ارمان شته. نو چونکې دا هلک خو حیادار نو هغه سخر ته یې خو هم ډایرک خبره نه شوه کولی. نو هغه سخر ته وایي چې یاره دا پلانکي ځای کې د پلانکۍ جینۍ ده په دې پلانکي ځای کې زموږ په دې کلي کې اوسېږي، د هغې مور چې ده هغه کونډه ده وایي او کونډه ده. وایي یاره دغه زما خواهش دا دی چې دا زما خواښې جوړه شي. هغه ورته وایي ټیک ده، وایي دا کوشش کوو چې څه کېږي. وکې ورځې تېرې شوې ده خو هغه خپل سخر ته خبره وکړه. پکې ورځې تېرې شوې چې داسې هفته 10 ورځې بعد کور ته راغی که نه، اوس د ده کومه کور والا چې ده هغه جینۍ هغه اوس جاړي. چې جاړي نو دی ورته وایي ولې جاړې؟ وایي ته خبر یې؟ وایي نه که نه نیم خبر. وایي دغه پلانکۍ جینۍ پېژنې؟ کومه چې لومبنۍ د ده سره تعلق و هغې ورته یاده کړو دغه پلانکۍ جینۍ پېژنې؟ وایي او پېژنم یې. دې زړه دغه شو چې یاره بس کېدی شي زما سره هلته کې ترتیب برابر کړي زما د دویم واده نو ځکه خو دا جاړي زما دا لومبۍ ښځه. وایي هغه جینۍ چې کوم ده وایي د هغې هغه مور نه وه کونډه، وایي هغې سره زما پلار نکاح وکړه. نو ده وایي چې هو ما خو هغه ته دا ویلي چې دغه زما خواښې ارمان دی چې دا زما خواښې شي. نو خواښې مطلب یې دا و چې د هغې لور سره زه نکاح وکړمه، دویمه نکاح ورسره وکړمه. نو هغه د ظالم بچي لاړه نو هلته کې پخپله د هغې مور سره نکاح وکړه هغه سخرې. نو دکه د 27وی ترمیم حل دی. که تاسو ته وایي چې دې کې عوام خوشحالېږي چې دې کې به زمونږ فایده وي که نه، نه هغې به خپلو فایدو ته ګوري. ښه په دې باندې مفتي تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه بیان ورکړی دی. بیا د هغې په تایید کې ټول علما کرام او مفتي مختار الدین شاه صاحب هغې هم د دې تایید کړی دی. د ملک چې څومره جید علما کرام دي هغې ټولو د دې مفتي تقي عثماني صاحب حفظه الله د دې بیان تایید کړی دی. نو مونږ او تاسو خو په دغه څیزونو باندې نه پوهېږو. که زه اوس تاسو ته شروع شم هغه خبرې زه تاسو ته ټولې وکړم نو په دې باندې تاسو نه پوهېږئ. خو دغه علما چې کوم دي دا زمونږ مشران دي، هغې چې کومه خبره کوي نو بس دکه زمونږ خبره ده، هغې زمونږ هلته کې داسې دي چې زمونږ وکالت کوي او زمونږ مشري کوي، مونږ ورته ځان حواله کړی دی. نو بس هغې به انشاءالله چې کومه فیصله کوي هغې کې به زمونږ او ستاسو د ټولو فایده وي انشاءالله. نو په دې باندې لاندې عوام نه پوهېږي، خلک راشي تا ته وایي مفتي صاحب دا 27وی ترمیم څه شی دی؟ د 27وی ترمیم څه مطلب دی؟
نو دا کم حکومت چې پاس کوي یا څوک چې دغه کوي دا چاره وستي بس دا غي خپل پیدې پکې لټي څنګه چې د الک د اسخرو ما تاسو په مثال په اسانه پوي کړئ ان شاء الله چې په دې مثال به تاسو خپ اسانه پوي شي